هغه که ستا پلار دی، هغه که ستا مشر ورور دی، هغه ستا کشر ورور دی، باید کوم هغه مثبت کارونه دي چې مخکې نه زه په خپل سر یم، ته په خپل سر یې. ځکه سلامونه دوستانو، نن غواړم چې د کورنۍ اړیکې یا هغه جنجالونو لاملونه تاسو ته په نښه کړم چې باید کوم کارونه دي چې هغه د دې باعث کېږي چې په کورنۍ کې د ورونو ترمنځ، د خویندو ترمنځ، د مور او پلار ترمنځ، خپله بچیانو او د والدینو ترمنځ اړیکې خرابېږي. په دغه اړیکې کې باید موږ کوم کارونه وکړو، کوم کارونه باید ترسره نه شي چې دغه اړیکې خراب شي. باید د دغې جوړښت دپاره، د دغې بدلون د خاطره کوم کارونه باید ترسره شي. آیا موږ باید کوم هغه مثبت کارونه دي چې مخکې نه ترسره کړو تر څو چې دغې نتیجې ته موږ ونه رسېږو. اول زه به یو څو موضوعات ما دلته خپل کمپیوټر کې مې نوټ کړي دي. زه اووه موضوعات دي چې په هر یو باندې جدا جدا غږېږم. چې اول موضوع مالي ستونزه ده. هر هغه کور کې چې اقتصادي ستونزه وي، مالي ستونزه وي، نو هغې کې دغه ارتباطي دغه مشکلات هلته منځته راځي. مشکلات د مالي ستونزو څه شی دی؟ آیا دغه مواد ته کم راوړو؟ آیا دا مواد ته زیات واچوو؟ آیا دا مواد د اضافه که په دې کې دا مواد باید داسې نه وای شوی، دغه پیسې تا زیات مصرف کې، ما کم مصرف کړي دي، ولې ته داسې کې؟ یوله موضوع یې دا دی. دومه موضوع ارتباطي ستونزه ده. ارتباطي ستونزه دا معنا چې مثال په یو کار کې د یو چا سره مشوره نه کول دي. ته مور او پلار سره یا مشر ورور سره یا کشر د خپل مشر ورور سره نه کوي، یا مشر ورور د خپل کشر ورور سره مشوره نه کوي. په دغه موضوعاتو کې دا باعث د دې کېږي چې ارتباطي ستونزه منځته راشي. ارتباطي ستونزې دلته هغه وخت رامنځته کېږي چې کله یو موضوع هغې مخ ته ویسي او هغه موضوع کې هغه ناکام شي او بیرته هغه ستونزه راشي خپل کور ته، نو هغه په هغه وخت کې نو دغه موضوع بیا بیرته راوځي، وایي چې تا ولې موږ سره مشوره نه کوو، تا ولې مشوره به د موږ سره کړې وای، کېدای شو چې دغه کار نه وای شوی. نو دغې دپاره تاسو باید هر کار چې تاسو کوئ باید مشوره وکړئ. هغه که ستا پلار دی، هغه که ستا مشر ورور دی، هغه ستا کشر ورور دی، کېدای شي په یو موضوع باندې ستا سر به نه خلاصېږي، کېدای شي ستا د ورور سر خلاص شي، کېدای شي ستا د کشر ورور ماغزه په هغې برخه کې، په هغې موضوع کې ښه مثال کولی شي چې تا ته ښه مشوره درکړي. همداسې پلار، همداسې مور، همداسې خور. نو دومه موضوع ارتباطي ستونزه وه. نو درېمه موضوع کې راځي د کور کارونو ویش اختلاف دی. چې کله کور کې یو کار کېږي، مثال هغه ویش مسله راځي چې ته باید دا کار وکړې، زه باید دا کار وکړم، زه باید دا کار وکړم. یو وایي چې نه زه دا کار زه نه کوم، دا کار باید ته وکړې. بل وایي چې نه دا کار باید ته وکړې، زه دا کار نو زه نه کوم. نو دغلته راځي مسؤلیت د چا دی؟ د پلار دی، د مور دی او د مشر ورور دی. که چېرته مشر ورور په کور کې او مسؤلیت ټول د مشر ورور په غاړه پلار اچولی، نو په هغه صورت کې هر چا ته باید تقسیم بندي وکړي. هغه کار باید تقسیم کړي چې مثال ته نن وروره دغه کار به وکړي، ته باید دغه کار وکړي، ته باید دغه کار وکړي. هغه ټول کار په خپل وخت باندې هغه ټولو باندې ویشي، نو په هغه صورت کې جنجال منځته نه راځي. او څلورم یې دی د کورنۍ یا خپلوانو مداخله کول. پر هر هغه کور کې چې د بل چا کورنۍ، د بل چا زه مثال ورکوم، یا خواښې، خسر، یا همداسې نور هغه مثال کسان دي چې مثال ستاسو په کور کې مداخله کوي او ته اجازه ورته ورکوي چې هغوی مداخله وکړي، په هغه صورت کې ستاسو کور بې اتفاقي زیاتېږي. هېڅ چا ته مه ورکوه، هېڅ چا ته دا واک مه ورکوه چې ستا په کور کې مداخله وکړي، ځکه ستا د کور دننه نه هغه خبر نه دی. ستا د کور دننه کې څه تېرېږي، ستا د کور دننه اقتصادي مشکلات څه شی دی، ستا د کور دننه د پیسو مصرف څه شی دی، ستا د کور دننه د موادو مصارف څه شی دی، هغه دې نه خبر نه دی. خو هغه تا ته مشوره درکوي، غلطه مشوره درکوي. په دغه وخت کې چې که چېرته ته د بل چا خبرې ومنې، د بل چا خبرې ته غوږ ونیسئ، نو په هغه صورت کې ستاسو کور کې مشکلات زیاتېږي او بې اتفاقي منځته راځي. نو دغه کار باید ډډه وکړي تر څو چې بې اتفاقي ستاسو کور ته رانه شي او ستاسو اړیکې خرابې نه شي. او پنځم رازونه وفاداري یا شکونه. ناخه یو بل باندې شکونه کول، ناخه په یو بل باندې شکونه کول، دا د دې باعث کېږي چې ستاسو په کور کې بې اتفاقي منځته راځي. ځکه چې ته هغه تا باندې اعتبار نه کوي، ته هغې باندې اعتبار نه کوي.
کور کې اړیکه کې هغه که میړه او ښځې ترمنځ، هغه که مور او پلار ترمنځ، هغه که د مور او پلار او د بچیانو ترمنځ اړیکې به مثبت اړیکه به پایلې. شک مه کوه. یو کار ورته وسپاره او آخر کې بیا ورنه پوښتنه وکړه چې دا کار تا څه وکړ، آیا د دې کار نتیجه څه شی شو، دغه کار ما تا ته سپارلو، د دې کار نتیجه څه شی شو. هغې نه وروسته چې کله هغې تا ته ځواب درکړه، که چېرته هغه منفي ځواب درته درکوي یا مثبت ځواب درته درکوي، هغه حال کې هغې ته څه شی مه وایه، پرېږده. لږ چې آرام شو بیا هغې نه وروسته ورته وښایه، هغې نه وروسته ورته نصیحت وکړه، هغې نه وروسته ورته وښایه چې دغه کار چې دا کار دې تا کړی، دا کار صحیح نه و، تا باید دغه کار کړی وی. یو هم په دغه کې راځي شکونه هېڅ چا باندې هېڅ ما خپله دا شک ګناه دی. په اسلام کې شک نشته دی، شک کول ګناه دی. هېڅ چا باندې شک مه کوه. د یو موضوع نه خبر نه یې، د یو حال نه خبر نه هېڅ کله چا باندې شک مه کوه. چې کله موضوع نه خبر شوې بیا نتیجې وګوره چې نتیجې څه شی، بیا هغې نه وروسته د یو کس یا یو ورور سره یا خور سره یا پلار سره بیا بحث وکړه. هغه هم داسې بحث وکړه چې آرامي په آرامه توګه، سلوک باید مراعات کړي، احترام باید مراعات کړي. په هغه صورت کې بیا ته کولی شي چې مخ ته لاړ شي. او بعضې کورونو کې د روغتیایي یا رواني ستونزې دي، بعضې کورونو کې مشکلاتونه دا دي چې مثال هغې کور کې یو کس یا یو دوه کسه هلته روغتیایي مشکلات لري، روغتیایي ستونزې لري، هغه ارتباطي کمیونیکیشن یا ارتباط چې دی هغه صحیح توګه نه دغه کېږي، ځکه چې هلته روغتیایي ستونزه د مریضان لري. هغې کوم کار چې هغې مریض ته سپارل کېږي یا هغه مریض یې نشي کولی ترسره کړي یا په حافظه کې نه پیدا پاتې کېږي، هغې باندې غال مغال کول د هسې هېڅ کوم ځای نه نیسي. ته باید هغې باندې غال مغال ونه کړې، ځکه هغه روغتیایي ستونزه لري، مریض دی، نشي کولی، هغه کار به نشي کولی یا حافظه کې نشي ساتلی چې کوم کار ورته ته سپارې، کوم کار چې ته ورته ورکوې هغه به مثال هغه نشي ترسره کولی. ته باید کس وپېژنې، ته به یو کار یو چا ته وسپارې چې اهل کار اوسي. هر کار ته نشي کولی چې هر چا ته وسپارې چې ته باید دغه کار وکړې، ځکه ته باید اول پوښتنه وکړې چې دا کار تاسو کولی شئ، دغه کار تاسو مخ ته وړی شي چې زه تا ته وسپارم. که چېرته هغې بیا یس ځواب درته درکړو، هو ځواب یې درته درکړه، په هغه صورت کې وسپاره، هغه بیا هم تعقیب یې کړه. چې یو کار چاته سپارې ته باید هغه کار تعقیب کړې. هغې نه وروسته ته بیا کولی شې چې نتیجه د هغې ښه وګورې. او آخري اومه دا د وخت نشتوالی، ته باید وخت ورکړې خپل فامیل ته، خپل ورور ته، خپل خور ته، خپل بچیانو ته، خپل مور او پلار ته. کښېنه ورسره په ارامه توګه ډوډۍ وخوره، یو ځای ورسره چای وڅښه، یو ځای ته جدا وګرځې، هغه جدا وګرځي، ستاسو ارتباطات ختمیږي، ستاسو ارتباطات هلته مثال 0 درجې ته راځي. نو په هغه صورت کې ته نشي کولی چې د هغه اړیکې وپالې. چې کله هغه اړیکې پیلل هلته دغه شو، بیا نو هلته ډېر دغه منځته راځي، د ارتباطاتو مشکلات منځته راځي، ځکه چې هغه کوم کارونه کوي تا ته نه خبره، ته کوم کارونه کوي هغه درنه خبر نه دی. ته باید خپل د کار په اړه، خپل د روزګار په اړه چې شپې راځي یا ورځې راځي، ته یو ګزارش باید چاته ورکړې. هلته که مشر وجود لري، ستا که مشر ورور دی، ستا څوک دی، وایي ورته چې دغه کار مې په دغه طریقه باندې ما ترسره کړه، آیا دا مې صحیح ترسره کړه که نه؟ که چېرته صحیح دې ترسره کړي هغې به آفرین دې درته درکړي او نور به دې هم تشویق کړي. او که چېرته صحیح دې نه دي ترسره کولی، هغه کولی شي چې تاسو ته رای حال درکړي، هغه کولی شي چې تاسو هغه په کومه لاره چې صحیح دی په هغه لاره باندې تاسو ته متوجه کړي چې دغه لاره په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ چې مخ ته ویسئ، هغه کار چې تا کړی دی هغه صحیح نه دی. نو په همدغې د خاطره ما یو دغه د ورځنۍ چې د چکلیست د کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ما یو تقسیم خط دلته جوړ کړی دی چې مثال تاسو باید هغې په اړه تاسو کوم کارونه وکړئ. اول چې کله یو کور ته یا خپل کور ته ننوځئ، یو چا هلته مشر ناسي، خور ناسي، مشره خوري، موري، پلاري، ته باید د هغې د سلام او دعا ورکولو عادت باید وګرځئ. چې ته هلته دننه کېږې ته باید سلام وګرځئ، هلته باید لاړ شي احترام وکړې، احترام سره هغې لاس باید وښکل کړې، هغې ته باید احترام وکړې تر څو د هغې په زړه کې تا ته مینه پیدا شي. نو د هغې دومې دا دی چې د هر غړي سره لږ تر لږه 15 دقیقې خبرې کول دي. که ته ورور لرې، که ته خور لرې، یو کور کې اوسېږئ، یو ځای ژوند کوئ، هغې
سره باید 15 دقیقې تر یو ځای همداسې 15 دقیقې بیخي ما کوم یوازې څو مه ورسره خبرې نه کوې یو ځای چې کښېنې همغې سره خبرې وکړې دا کافي دی که چېرته بیرون تا نه اوسېږي لرې تا نه اوسېږي ته یو ولایت کې اوسېږي یا په بل ولسوالۍ کې اوسېږي یا مثال په کلي کې کورونه جدا جدا دي په هغه صورت کې تاسو کولی شئ چې تلیفوني اړیکو له طریقه یو بل سره حال او احوال واخلئ نو په هغه صورت کې تاسو کولی شئ چې مثال هغه د اړیکو ارتباطات یا هغه خپل د حال او احوال پوښتنه وکړي یو بل سره نو په هغه صورت کې نو ستاسو ارتباطات زیاتېږي ستاسو مینه او محبت ستاسو یو په بل زړونو کې زیاتېږي نو دومره موضوع دا دی او بیا درېیمه دا دی چې یو ځای خوړل یا اسکل یو څه شی چې تاسو خوراک کوئ یا په یو کور کې اوسېږئ تاسو په یو دسترخوان باندې باید کښېنئ یو ځای باید تاسو ډوډۍ وخورئ یو ځای باید تاسو چای وڅښئ که ډوډۍ تاسو یو ځای نه خورئ چای وڅښئ که چای نه څښئ یو مقام میوه منځ کې کېدی وڅښئ هلته خبرې وکړئ یو بل سره بحث وکړئ یو بل سره د یو موضوع په اړه بحث وکړئ چې کله تاسو یو ځای کېږئ یو ځای کې کښېنئ هلته مختلف خبرې رامنځته کېږي په مختلف خبرو کې هلته موضوع رامنځته کېږي چې دغه کار ما وکړه هغه کار تا وکړه په دغه وخت کې بیا تاسو ته پته لګېږي چې ما کوم کارونه کړي دي هغې کوم کارونه کړي دي نو د یو بل د کار په اړه هم تاسو کولی شئ چې یو بل سره مشوره ولرئ ځکه مشوره کې خیر دی زموږ اسلام کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو مشوره یو بل سره وکړئ مشرانو سره مشوره وکړئ چې د مشوره کې خیر دی نو دا شو درېیمه موضوع مننه یا بخښنه ویل که چېرته اړتیا وي یا مثال یو کار غلطي وشو یو کار مشر دی یا کشر دی یو غلطي وکړو یو کار یې وکړو خو هغه ترسره یې ونه شو یا مثال هغې کې ناکام شو ته باید هغې باندې هغې ته بخښنه وکړې لواره باید مرۍ نه ونه نیسې لواره باید ته هغه محکمه نه کوي چې تا ولې دا کار وکړو دا کار باید تا نه وی کړی خو انسان دی یو کار چې ته کوې یو تجارت یو هر هغه کار چې ته مثال مخته وړې هغې کې حتما نیمګړتیاوې وي هغې کې ناکامېدل وي چې که چېرته په یو کار کې ته ناکام نه شي هغې کې هېڅکله ته کامیابېدی نه شي ځکه چې ته کله ناکام شي هغې نه وروسته ته تجربه پیدا کوي نو یو موضوع دا دی او بل د خوږې هغه شیبې یو بل سره تېرول مثال چې که چېرته وادي خادي مثال ختم خیرات په دا وخت کې مثال ته هغه کسان چې مثال تا سره اوسېږي تا ته ډېر نږدې دي هغو ته باید اولویت ورکړي هغې ته باید حال و احوال ورکړي چې راشي تا سره کښېني ورته موضوع شریکه کړي چې زه غواړم چې دغه موضوع ترسره کړم دغه موضوع زه غواړم جوړ کړم واده یا مثال د لوري یا د زوی یو واده ترسره کېږي ته باید مشوره ولري هغه که ورور دی هغه که خور دی هغه که ماما دی هغه که کاکا دی دیو سره باید ته کښېنې ته مشوره واخلې هغوی کولی شي چې تا ته ښه مشوره درکړي یو خوا ته مشوره هغې نه اخیستل کېږي او بل خوا ته د هغې زړونه خوشحالېږي هغې په زړه کې مینه او محبت پیدا کېږي هغې وایي چې ولا څنګه ښایسته موږ ته دعوت یې راکړی دی هغې په زړه کې یو دغه پیدا کېږي چې وایي زه څومره یم چې زما دا وراره زما دا زوی زما دا لور ما سره مشوره کوي او ما نه مشوره غواړي او بل دی یو بل ته د مینې اظهار کول ته که چېرته د یو کور کې اوسېږي یو بل سره مینه نه ونه کړي یو بل سره مثال تروش خفه یې هغه تا نه خفه دی ته هغې نه خفه یې موضوع معلومه نه وي ته یو بل نه خفه په دا وخت کې مینې ته ضرورت دی ته باید یو بل ته مینه ورکړي یو بل ته احترام وکړي یو بل ته سره وفا وکړي یو موضوع تا نه یو څوک خفه کېږي یو چا نه خفه کېږي لاړ شه ورته ووایه مستقیم ورته ووایه چې دغه زه خبر شوی یم یا زه دغې موضوع نه تا نه خفه یم هغه به تا ته خپل هغه دلیل به درته وایي او یو منطقي دلیل به درته وړاندې کړي چې دغه موضوع چې ته وایې دی دغه داسې نه دی دا داسې دی کېدای شي ته غلط اوسې کېدای شي هغه غلط اوسي ته چې یو بل سره خبرې ونه کړې ته چې یو بل سره کښېنې نو هغه به څنګه د موضوع نه خبر شي یا ته چې کوم شک هغې باندې لرې کېدای شي هغې کار د هغې کړی نه ولې ته خبر نه کولی شي چې دغه موضوع هغې ترمنځ ستا او د هغې ترمنځ تاسو ذکر کې هغې نه وروسته د هغې نتیجه هغه به درته ووایي که چېرته ملامتي درته به وایي چې بخښنه غواړم او که چېرته ملامت نه درته به خپل هغه منطقي دلیل به وړاندې کړي او بل دا دی چې مثال په ګډه مونځ کول په یو کور کې اوسېږئ لرې اوسېږئ تاسو به یو ځای مونځ وکړئ یو ځای باید کښېنئ یو ځای مونځ وکړئ یو ځای جماعت ته لاړ شئ مسجد که نږدې مسجد ته لاړ شئ که مسجد نشته تاسو کولی شئ په خپل کور کې که ستاسو تعداد زیادي کولی شئ چې هملته جماعت وکړئ چې ته چې کله جماعت سره مونځ کوې د هغې 80 درجې ثواب هم لري
او بل یو بل سره مینه او محبت زیاتېږي، ځکه هلته ټول راټولېږي په یو صف کې ودرېږئ، نو هغې له وجې ټول هغه کینه او صدورت چې دی هغه ورکېږي، بغض او کینه ورکېږي ستاسو د زړونه، ځکه هلته ستاسو یو ځای درېدل د خدای ته رجوع یا سجده کول، په دغه کې الله پاک هم ستاسو په هغه اتفاق او یووالي کې برکت اچوي، ستاسو په زړونو کې مینه راګرځوي، یو بل په زړه کې مینه راګرځوي. نو په دغه حالت کې تاسو هم دا باید په یاد ولرئ چې یو بل سره باید وخت او مونځ ته باید یو ځای ته لاړ شئ. او بل آخري موضوع دا دی چې شریک تصمیم یا مشوره کول. ما مخکې هم ذکر کړ چې کله یو موضوع تاسو ته باره منځ ته راځي، ته که چېرته هغې ته هغې په باره کې ته مشوره ونه کړې، هغې په باره کې ته یوازې مخ ته لاړ شي، هر مګر چې پوهېږي هم کېدای شي په یو موضوع باندې به ستا سر نه خلاصېږي، په یو موضوع باندې به ستا هغه کوم موضوع چې ډېره مهمه ده په هغې باندې به سر نه خلاصېږي، یا ستا سر خلاصېږي خو هغې ته متوجه کېږي نه. په هغه صورت کې کولی شي چې یو بل سره مشوره وکړي، هغه بل ورور دی یا خور دی کېدای شي چې هغه تا ته دې په اړه یو ښایسته نظر درته وړاندې کړي. نو دا هغه اړیکې دي، دا هغه خبرې دي چې د اړیکې په ټینګوالو کې ډېرې مرسته کوي. او بل آخري موضوع زه غواړم چې دغه په اړه ذکر کوم چې په اړیکو ټینګوالو کې د مور او پلار مسؤلیت ډېر زیات دی. که ته خپل زامن همداسې پرېږدې، که ستا خپل زامن دی یا لورګانې دي همداسې پرېږدې، وایي چې زه اوس بوډا شویم یا زه سند و سال په دې نه جوړېږي، په دا وخت کې ستاسو کور کې بې اتفاقي لا زیاتېږي، ځکه چې هر څوک وایي چې وایي زه په خپل سر یم ته په خپل سر یې، ځکه هلته مشر وجود نه لري. هغه مرجع چې یو خبره د خولې نه وځي هغه چوپ دی، که پلار یا که مور دی هغې د خولې نه خبرې رای نه شي، په هغه صورت کې ستاسو هغه اړیکې ډېر زر خرابېدی شي.